बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। درنو کتونکو تاسو ته انتهایی افسوسناک خبر در کوم او هغه دا چې سحر نن په شکردري سیمه کې یو چاودنه رامخته شوې چې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر او رهنما ممتاز علي خان باندې دغه چاودنه شوې ده. دغه پلانټډ ماینو بمو چې هغې ته ایښودل شوی، څومره بمو، څومره وزن و، دغه ټول معلومات خو به وروستو راځي. البته تر دې دمه چې کوم معلومات راغلي په دغه پیښه کې ممتاز علي خان معجزاتي طور بچ شوی، د هغه ګاډي ته زیان رسېدلی، دغسې هغه دیوال شاوخوا هم راولېدلی. دغه ټول فوټیج په سوشل میډیا باندې دا وخت وایرل دی او یقینا دا په دې سیمه کې یو ډېره لویه حادثه ده چې د خلکو اندېښنې راپارولي. خوا کې مې د عوامي نېشنل ګوند رهنما منظرې خان چې دی هغه مې په خوا کې ولاړ دی، د هغه سره تپوس کوم په دې حوالې سره دغه لړۍ دغه سلسله او نن هغې ته څومره دغې چاودنې څومره درد څومره پریشاني راوستې ده مخې ته، د هغې سره خبرې اترې کوم. څه به راته وایي منظرې خان چې دغه حادثه چې شوې ده څومره دغه حادثې تاسو یعنې پریشانه کړي یئ او څومره افسوس دی او بیا دا چې دغه لړۍ چې روانه ده نو دغه اندېښنو ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره مننه عبدر صاحب. د افسوس خبره خو ده هم او ده هم نو ځکه چې زموږ په دې کې موږ واړه رالوی شو په دې دماکو کې او په دې غویمو خریمو کې، ځکه دا زموږ د ګران مشر ممتاز علي خان دپاره هم لکه نوې خبره نه ده. دغه کورنۍ ما چې مله خیال 14 شهیدان ورکړلي او داسې که په عوامي پارټۍ تاریخ ته ځي نو د بلور نه او د ډاکټر شمشیر نه او د میا صاحب د بچي نه دغونه راوالي نو لکه عوامي پارټۍ د قربانو پارټۍ ده. نو نه موږ په دې باندې زموږ حوصلې پس کولی شي او نه موږ په دې باندې ویرولی شي او موږ د خاوره مور ده او د دې لپاره موږ قرباني ورکوو، ملا وتړل ده. خو موږ د اعلی حکامو نه دا غوښتنه کوو پر زور چې دا د ممتاز علي خان باندې حمله نه ده، په ټولو پښتنو باندې او په ټولو عوامي پارټۍ باندې حمله ده. نو پکار دا ده چې دا به تر څو پورې موږ د قرباني ګډوډ جوړېږو او موږ باندې به دا حملې کېږي. پکار ده موږ د اعلی حکامو نه د آی جي پي نه د صوبې د څوم اعلی چارواکي ادارو مطالبه کوو. پکار دا ده چې لکه دې تحقیقات وشي او د دې کوم ملزمان چې د کبیر کردار ته ورسي. څه به راته وایي چې دغه حمله کې تر اوسه چې کوم معلومات راغلي ممتاز علي خان خو بچ دی، کورنۍ الحمدلله ممتاز علي خان باچا خان چې دی هغه بچ دی. داسې چاودنه او داسې پلانټډ ماین نه بچ کېدل یقینا معجزاتي خبره ده. بالکل الحمدلله بچ ته به من خوشحاله و چې هغه بچ کړلی. خو پکار دا ده چې لکه دا یو لړۍ شروع شوې ده چې دې مخنیوی وشي. یعنې یو ځل بیا د دې مقصد هم ستا په نظر کې څه راځي د دې چاودنو؟ یعنې دا پارټي یرول دا سیمه بې قراره کول دي که ستا څه خیال دی؟ اوله ورځ زموږ هم یو عوامي پارټۍ یو ملګری په پېښور کې هغه مشته شوی دی، خو موږ خو د دې سره عادت یو، خو لکه دا به کم طرف ته ځي. لکه که نېشنل پارټۍ وجني خو دا خو ګناهګار دی که نه، د خپلې خاورې مور ده، د خپلې خاورې خبره اتره کوي. نو لکه دا خو سبا یوازې د شریک ورته نه رسي، دا خو په سبا بل ته هم رسي بل ته هم رسي بل ته پکار ده چې په دې غور وکړی شي. یعنې د دې مخنیوی پکار دی. کتونکو تاسو خبرې اترې واورئ د منظري خان دغه په وینا یقینا چې دغه عوامي نېشنل ګوند چې دی هغه خو دغه قربانۍ ورکوي او لا دغه سلسله روانه ده، خو د هغې په وینا دا به تر کمې وي او دا بې قراري راوستل په خلکو کې بیا داسې څه واضح څه داسې یو خبره نشته چې هغه په سړی په دغه راولي چې یاره دا ریزن کېدی شي چې عوامي نېشنل ګوند په دې وجه ټارګېټ کېږي. بهرحال د سوات دپاره دا یو ډېره لویه سانحه ده، خو په دې کې د خوشحالۍ خبره دا ده چې ممتاز علي خان چې د دغه هدف و د دغه چاودنې هغه بچ شوی دی. هم د دې سره خپل قربان حبیب الله همدرد درون میلمه منظري خان او کیمرامین امان الله ته ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.